شته جانان ژوندی دی او مولا کاکا ذکر د جنت کوي وای تا د خدای وحی پاتې شه وای تا د خدای وحی پاتې شه وګوره چې ست کوي نو حد کوي هر حکم مني پښتون چې حکم وي او بیا چې بغاوت کوي نو حد کوي هر حکم مني پښتون چې حکم وي بیا چې بغاوت کوي نو حد کوي دا د سولازو غیرت نه منم خلق غیرت کوي نو شونډې پکې ولړي جوټۍ کړي او ماته چې شربت کوي نو حد کوي مخکې به یې تش شونډې پکې ولړي جوټۍ کړي ماته چې شربت کوي نو حد کوي مخکې به یې تش بریتونه ووهل او اوس بیا جامت کوي نو حد کوي شروع په نوم د الله چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. قدرمنو کتونکو پروګرام ادبي ستوري او زه ستاسو ادبي ملګری علي تنها. قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې چم په چم کلي په کلي ګرځو شاعرانو ادیبانو پسې، خو د خوشبختۍ خبره دغه ده چې امام منظر صاحب یو لوی شخصیت دی، یو ځانګړی نوم لري د شاعرۍ په میدان کې. دوی نن چارسدې ته راغلي سردریاب ته د صدر جان محمد جاني صاحب میلمانه دي. منظر صاحب ستانه به شعرونه مورو ټول ناول تاسو ته او ستاسو څومره ملګري چې صدریاب ته راغلي دي ستړي مشي درته وایم. ډېره مننه علي تنها وروره، الله دې قدر وکړه، الله دې عزت وکړه. زه زما د ملګرو له اړخه او زما د خلوصونو محبتونو نیتونو ایمانونو زړونو له طرفه ډېره زیاته مننه کوم د جان محمد جاني صاحب ستاسو د ټولو ملګرو چې مونږ دلته راوستو. ډېر ښکلی ځای دی، ډېر زبردست ځای دی او زمونږ د پښتنو دپاره دا یوه عجوبه ده او د قدرتي نظارې دي پکې، قدرتي منظرونه دي پکې، خو چونکې حالات لږ داسې دي چې هر څه بند دي نو په دې وجه لږ دا ځای اخوا دېخوا شاړ دی. خو زه به دا ریکویسټ کوم د خلکو ته چې راشئ دا ځایونه وګورئ، دلته وګرځئ او دا ډېر ښکلي ځایونه دي او که یورپ مقابله نشي کولی نو زموږ د غریبانو دپاره دا ډېر بهترین ځای دی. راشئ وګرځئ پکې. مننه کوم د ټولو مینهوالو، ډېره مننه چې ډېره مهرباني. مننه منظر صاحب. داسې په د KPK کې بلکې په تمامه دنیا کې داسې څوک شته نه وړوکې لوی پیغله زلمې بوډا چې منظر صاحب نه پېژني. خو بهرحال که زموږ د پیج مینهوال زموږ د چینل مینهوال نه وي او د منظر صاحب د پېژنګلو نه انکار کوي نو د هغې دپاره ځان معرفي کوي. زه د کوړه خټک سره تعلق لرم. کوړه خټک سره خوا کې یو کلی دی چشمه چرته چې د خوشحال خان خټک صاحب مزار دی، هغه زما کلی دی، هغه زما هلته ژوند دی او ډسټرکټ نوخار کې راځي. او امام علي شاه زما خپل ذاتي نوم دی او منظر زما تخلص دی. امام منظر راته خلک وایي دغه تاسو مخامخ ناست دی. سمه ده. او منظر صاحب د پوښتنې درنه بلا سوشل ورکرانو تاسو نه مرکې کړي دي او پوښتنې درنه په هر یو مرکې کې شوي دي. زه پوښتنې نه کوم، پوښتنه نه راتېرېږم، غوره به دا وي چې خواږه شعرونه درنه جی بالکل. جی جان محمد جاني صاحب اجازت به تاسو نه اخلم. وایي د ساقي ډېر لنډ بهار دی غزل مسلسل چې ورته وایي د ساقي کاسې نسکوري د ځوانۍ نشې شمکوري زلزله ملزله نشته دا خو ته په دیوال شوري او د روژې مازدیګری د په تنور شوې روټۍ پورې زه ژوندی یم او ته ژاړې یا زما کمقلې خورې دا د کوم اسلام روجي دي چې روټۍ دي پکې سپورې. اخري ملاقات شو، زه روان یم او ته ګورې، زه د روغې ته راکاږم ستا خبرې نورې نورې ټول سرکار به درلوږې کم که د بیا وژړل مورې او ستا د هرو نه سیوا دي دا گنجۍ په منې تورې په خزو زما پرتی دي د جانان زلفې سمسورې زور منم چې تا کې ډېر دی خو منظر به پسه زورې. ډېره مهرباني چې وایي دنیا نه د قربان خو چې یو کار پکې آزاد وي. شمشاد صاحب دنیا نه د قربان خو چې یو کار پکې آزاد وي بل هیڅ څوک نه وي زه او زما یار پکې آزاد وي. زمونږ اسلام آباد سره نور هیڅ دښمني نشته خو بس چې د پښتون د حق اظهار پکې آزاد وي. د غم د کور د خلکو نه به غم د سره هیرو که ستا په رنګې پیغلو ته سینګار پکې آزاد وي. دنیا به مرسي ته ګډېده د مړي سر ته خو بس چې ستا د شنو بنګړو شرنګار پکې آزاد وي. پنجره دی وی وطن د ماتېدو چل احسان دی ارمان چې بس زما او ستا اختیار پکې آزاد وي. روجه د کالو سر وي په روټۍ مې څه کار نشته خو بس خبره دا ده چې نسوار پکې آزاد روجه د کالو سر وي په روټۍ مې څه کار نشته خو بس خبره دا ده چې نسوار پکې آزاد وي. چې شونډو ته د ګوري ملا هم روجه کې وایي د خدای نه بس څه کم وکړه انار پکې آزاد او رباب غاڼه کړی دی خفه نشي جانانه رباب غاڼه کړی دی خفه نشي جانانه ما ته نغمه کولې که یو تار پکې آزاد وي. جومات کې عبادت به د لیدلې او خو شیخه چې لږ غوندې د چا د مخ خمار پکې آزاد وي. منظره
که جومات د چا په نور نه خسته کېږي نو زه ذمهوار یم خو چې نار پکې آزاد وي. ډېره مننه جي، ډېره مهرباني جي. منظر صاحب نور هم درنه لوړې دام غزل مسلسل د جي ځان خلاصوم. لوړې او جوړې خوري کندې او کپرې خوري ای وطن ستا بچي ستا په سر ډالرې خوري مري توتیان د لوږې نه مار پکې کونترې خوري ستورو ته به څنګه ځي باز خپلې وزرې خوري دا سپېرې او دا سپېرو خیامه ستورو ته به څنګه ځي باز خپلې وزرې خوري دا سپېرې او دا سپېرو پاسې بختورې خوري او سپین سړی په زهر عمري تور سړی شکرې خوري سپین سړی په زهر عمري تور سړی شکرې خوري اوچ شو د پټرولو سین خلک به موټرې خوري اوچ شو د پټرولو سین خلک به موټرې خوري کور کې به روټۍ نه وي لار کې به ټکرې خوري ملک چپو وهلی دی پیر پکې برګرې خوري او هی زما د قام شاعر کېناستو سندرې خوري جنګ په وطن شوی دی اوس به خلک زغرې خوري او ځمکې په تاسو وشول غرونه د نخترې خوري او ستا په سر د خلکو نه ستا منظر خبرې خوري. سپوږمۍ چې ستا د مخ په تماشه وي په اسمان کې جانانه دا به لویه حوصله وي په اسمان کې راځي به فرښتې زما په کټ پسې یارانو زما د ګناهګار به جنازه وي په اسمان کې ته نوم د جنت مه اخله که ته جنت ته لاړې د حورو به په خپلو سن لانجه وي په اسمان کې تا کړی د انکار په ډکه خوله پرون زمانه کیدی شي د دنیا مالک خفه وي په اسمان کې کجوري دي انګور دي او د حورو لاس کې جام دی نقیب به باچا خان سره مېلمه وي په سپوږمۍ به نور ته غواړي زی چې ورشو د غره سر ته غوبل به وي د ستورو به جرګه وي په اسمان کې راکوز شم د جنت نه ما جبینې زړه مې تور دی ملا خو وی چې تا نه به ښایسته وي په اسمان راکوز شم د جنت نه ما جبینې زړه مې تور دی ملا خو وی چې تا نه به ښایسته وي په اسمان کې بلا پښتانه مړه دي په زرګونو شهیدان دي کیدی شي پښتونخوا بېله صوبه وي په اسمان کې او دا ټولې فرښتې به په جنت کې ځان پسې کړم زما سره به ستا د مخ ډیوه وي په اسمان کې او بیګانه به تر شونډو پورې بیګا ته به تر شونډو پورې شونډې د منظر ځي بیګا ته به خوفناکه زلزله وي په اسمان کې. زبردست منظر صاحب دا راته هم ووایي چې زه چې په هره مرکه کې ګورم نو غزل پکې زیات وي آیا صرف غزل باندې مو کار کړی دی که نه نظم چارج دغه هذا قلنا ورقة نظم جرت هنا خوندونه به دوا کوي نظم بدرته وایم ادا غینه بدرته مخکې یو غزل وایم ارشاد درې خو فرمایي او طالب ډالۍ کوم ټیک ته جی او دا لاس د مینې والا د تاسو د خوښي منډه پسې وای ډېر زیات وای مینه که نفرت کوي نو حد کوي مینه که نفرت کوي نو حد کوي دواړو کې محنت کوي نو حد کوي شته جانان ژوندی دی او مولا کاکا ذکر د جنت کوي وای تا د خدای وحی پاتې شه وای تا د خدای وحی پاتې شه وګوره چې ست کوي نو حد کوي هر حکم مني پښتون چې حکم وي او بیا چې بغاوت کوي نو حد کوي هر حکم مني پښتون چې حکم وي بیا چې بغاوت کوي نو حد کوي دا د سولازو غیرت نه منم خلک غیرت کوي نو شونډې پکې ولړي جوټۍ کړي او ماته چې شربت کوي نو حد کوي مخکې به یې شونډې پکې ولړي جوټۍ کړي ماته چې شربت کوي نو حد کوي مخکې به یې تش بریتونه ووهل او اوس یا جامت کوي نو حد کوي او ماته پکې سترګې د چا یادې کړي شیخ چې تلاوت کوي نو حد کوي سر را باندې کېدي وایي مزخه ماته چې منت کوي نو حد کوي او ستاسو کور کې سر د منظر پاتې شو کور عبادت کوي نو حد کوي نو دا به درته وایم وایي دا درد ورته واپس کا دا ارمان ورته واپس کا دا درد ورته واپس کا دا ارمان ورته واپس کا یو بل جهان ته راوړه دا جهان ورته واپس کا دا ویر ورته ور الیګا سندري تر نه راوړه دا لوګي تندې یو سمل غلري تر نه راوړه ګلونه تر نه راوړه پرهرونه ورته یوسا یو سجده ته راوړه ټول منځونه ورته یوسا که خېجې فرښتونو دا انسان ورته واپس کا یو بل جهان ته راوړه دا جهان ورته واپس کا د کاڼي سوال ته وکړئ د دې زړه په ځای سینو کې د وینو دغه داغ کومې محراب کړي په تندو کې لا خېټه خپله واخله لا پښتو چې نشي دواړه اسلام او پښتو نشي د انسان په یوه غاړه جومات په اوږو
اوس خپل ځان ورته واپس کا یو بل جهان ته راوړه دا جهان ورته واپس کا کافر بنی آدم تر نه راکوس که چې انسان وي مونږ تش د کلمې مسلمان څه کو چې حیوان وي وړه خپلې تسبیح کوزي جامونه تر نه راوړه ممبر چې ګډوي داسې سازونه تر نه راوړه د دې وجود خبرې نه دي توان ورته واپس کا یو بل جهان ته راوړه دا جهان ورته واپس کا دا ژبې خپلې واخله چې نو ویر کوم نه جاړم دا ټول بچي مې مړه که چې روټۍ درنه نه غواړم ړانده ځان سره مخکې کا کاڼه ځان سره واخلی چې زینو فرښتو ټول پښتانه ځان سره واخلی خانان چې پیدا کوي غریبانان ورته واپس کا یو بل جهان ته راوړه دا جهان ورته واپس کا چې زر لرم نه زور نو بیا ثواب او عذاب پرېږده چې خېټه زور لري نو بیا حساب او کتاب پرېږده بچو ته څه پیدا کړم که نه کینم مسلمان شم بس یو کور او جومات دی که نه نورم سه انسان شم انسان ته نه راکوس که مسلمان ورته واپس کا بل جهان ته راوړه دا جهان ورته واپس کا خدای نه دی قربان شم خو سړی ګنهګاریږي څوک لامبي په شرابو څوک اوبو پسې ړندېږي چې یو د لوس لغړ کړم او بل خوا د پښتون کړم لیلا د زما نه کړه تش د مینې د مجنون کړم چې شونډې د بل دي نو پیزان ورته واپس کړم بل جهان ته راوړه دا جهان ورته واپس کا نصیب کې چې مې نه وي د لالونو وطن څه کړم وړم مالکه یو څه د بمونو وطن څه کړم بېشکه چې دوزخ دي وي ملګرو خو چې خپل وي مونږ داسې جنت څه کوو چې اختیار پکې دبل وي واخله دا یاقوت او دا مرجان ورته واپس کا بل جهان ته راوړه دا جهان ورته واپس کا یا سم مې به پښتو کا بې غیرته مې پیدا کا یا راکه خپل اختیار د دې وطن په لاس کې راکه ما مه کافر کوه د یوې چغې اختیار غواړم د کفر د دې ژوند نه د وتلو سلار غواړم که داسې نه وي ورشه خپل ایمان ورته واپس کا یو بل جهان ته راوړه دا جهان ورته واپس کا د وخت خدایان واپس کا باچا خان ته نه راکوس کا دا ټول مشران یو څه عجب خان ته نه راکوس کا اجمل ته نه راکوس کا چې پښتون کړي ما انسان کړي راکوس کا احمد شاه چې هر پښتون د کلی خان کی یو غزنوي ډیر د ټول بوتان ورته واپس کا یو بل جهان ته راوړه دا جهان ورته واپس کا دنیا د دنیا پرنګ دی نه د زړه چاودون دی ځنګل دی زناور دی د څلورو خپو قانون دی یهود او عیسائی غریبانان هسې بدنام دي زاریږه مسلمان نه ویني سکي شراب حرام دي دنیا د کلیلا د بس یو تاسو ته پیدا ده منظر کې نوم اخلي نو بیا کفر د ګناه ده دا ټوله دنیا پرې د پاکستان ورته واپس ډېره زیاته مننه